یوه مهمه پوښتنه که زه تاسو ته ووایم چې د نحوې هغه قواعد چې خلک په میاشتو او حتی کلونو کې زده کوي تاسو یې په ډېر لږ وخت کې په داسې طریقه زده کولی شئ چې په ذهن کې به مو کلک پاتې شي نو آیا باور به پرې وکړئ ډېری زده کوونکي د نحوې له اوږدو بحثونو ګڼو کتابونو او پیچلو اصطلاحاتو څخه ستړي شوي وي کتابونه لولي درسونه اوري خو کله چې د اعراب عامل معمول او نورو قواعدو نوبت راشي نو بیا یې پرې ذهن نه خلاصیږي خو نننۍ ویډیو ستاسو لپاره ځانګړې ده ځکه په دې ویډیو کې موږ د نحوې هغه مهم او بنیادي قواعد راټول کړي دي چې د نحوې د فن اصلي نچوړ بلل کیږي دا خلاصه د نحو امیر له کتاب څخه ترتیب شوې ده هغه کتاب چې د نحوې د زده کړې له مهمو او بنیادي کتابونو څخه شمیرل کیږي که تاسو محصل یاستئ یا د مدرسې زده کوونکي یاستئ یا استاد یاستئ یا یوازې غواړئ نحوه په اسانه او منظمه طریقه زده کړئ نو دا ویډیو تر پایه پورې لازما وګورئ ځکه ممکنه ده چې همدا یوه ویډیو هغه خلا ډکه کړي چې له ډېر وخت راهیسې مو د نحوې په زده کړه کې احساسوله نو خپل ټول تمرکز راټول کړئ ذهن مو راسره حاضر کړئ او ویډیو تر پایه پورې خامخا وګورئ ځکه هره دقیقه ستاسو لپاره ګټوره ده او د الله تعالی په فضل سره به د نحوې ډېرې ستونزې درته اسانه شي راځئ درس پیل کړو د نحو امیر چې کوم اولنی فصل دی په دې اولنی فصل د نحو امیر کې 9 خبرې ذکر دي اول نمبر خبره د لفظ مستعمل تقسیم دا اول نمبر خبره په اول فصل کې ذکر ده د لفظ مستعمل څه پکې ذکر کیږي تقسیم اقسام چې لفظ مستعمل دا په 2 قسمه ده یو مفرد دوهم مرکب دوهم نمبر خبره په اول فصل کې د مفرد تعریف چې مفرد څه ته ویل کیږي مفرد دا هغه یو لفظ دی چې په یوه معنا باندې دلالت کوي دریم نمبر خبره په اول فصل کې هغه ذکر کیږي د مفرد دوهم نوم چې مفرد ته بل څه نوم اخیستلی کیږي نو هغه به درته ذکر کیږي نو د مفرد دوهم نوم هغه کلمه ده دا دریم نمبر خبره شو څلورم نمبر خبره په اول فصل کې د کلمې تقسیم به درته وکړي چې کلمه په 3 قسمه باندې ده دا څلورم نمبر خبره ده یو اسم دوهم فعل او دریم حرف بیا په دې اول فصل کې 5م نمبر خبره ده د مرکب تعریف چې مرکب څه ته وایي مرکب د هغه لفظ ته وایي لفظ مستعمل ته چې د 2 یا د زیاتو کلمو د یو ځای کولو څخه جوړیږي 6م نمبر خبره په اول فصل کې هغه ذکر کیږي د دې لفظ مرکب تقسیم د دې مرکب څه به وکړي درته تقسیم دا 6م نمبر خبره ده چې مرکب په 2 قسمه ده یو ته وایي مفید دوهم ته وایي غیر مفید 9م نمبر خبره په اولنی فصل کې ذکر کیږي د مرکب مفید تعریف مرکب مفید څه ته وایي د هغه مرکب ته وایي چې ویونکی چپ شي اوریدونکي ته د یوې واقعې یا د یوې خبرې خبر یا د یوې خبرې طلب معلوم شي او 8م نمبر خبره په دې اولنی فصل کې ذکر کیږي د دې مرکب مفید 2 نور نمونه مرکب مفید ته نور څه نمونه اخلي نورې څه نمونه دي نو دا 8م نمبر خبره ده 8م نمبر خبره د مرکب مفید 2 نور نمونه چې یو نوم د جمله بل کلام نو د مرکب مفید ټول 3 نمونه شول یو مفید دوهم جمله دریم کلام 9م نمبر خبره اخرنۍ خبره د اولنی فصل هغه ده د جملې اجمالا تقسیم چې جمله دا په 2 قسمه ده یو ته وایي جمله خبریه دوهم ته وایي جمله انشائیه نو دا و د نحو امیر کتاب د اولنی فصل
تفصیلا خلاصه چې د نحو امیر کتاب په اولنی فصل کې دا 9 خبرې ذکر دي. راځئ دوهم فصل د نحو امیر هغه وایو. د نحو امیر کتاب په دوهم فصل کې 11 خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د جملې خبری تعریف، چې جمله خبریه څه ته وایي. جمله خبریه د هغې جملې ته ویلی کیږي چې د هغې ویونکي ته دروغجن یا رښتینی ویلی شي. دا اول نمبر خبره په دوهم فصل کې ده. دوهم نمبر خبره په دوهم فصل کې هغه د جملې خبری تقسیم دی. د جملې خبری تقسیم به درته وکړي چې جمله خبریه دا په دوه قسمه ده. یو ته وایي جمله اسمیه، دوهم ته وایي جمله فعلیه. دریم نمبر خبره په دوهم فصل کې هغه د جملې اسمی تعریف بیانول دي چې جمله اسمیه څه ته ویلی کېږي. جمله اسمیه د هغې جملې ته وایي چې د هغې اولنی جز اسم دی. څلورم نمبر خبره په دې دوهم فصل کې ذکر کېږي د جملې اسمیې د اجزاو نومونه. د جملې اسمیې چې کوم اولنی جز دی هغه ته څه نوم اخلي او کوم چې دوهم جز دی هغه ته څه نوم اخلي، نو دا درته ذکر کوي په دې دوهم فصل کې، او دا څلورم نمبر خبره ده په دوهم فصل کې. نو د جملې اسمیې چې کوم اولنی جز دی د هغه دوه نومونه دي. یو مسند الیه، دوهم مبتدا. دا مبتدا ترکیبي نوم دی. کله چې د جملې اسمیې ترکیب کولی شي نو په هغه وخت کې به د جملې اسمیې اولنی جز ته مبتدا ویلی شي. او دغه شان د جملې اسمیې چې کوم دوهم جز دی د هغه هم دوه نومونه دي. یو مسند، دوهم خبر. دا خبر ترکیبي نوم دی. نو دا وه څلورم نمبر خبره په دوهم فصل کې. پنځم نمبر خبره په دوهم فصل کې ذکر کیږي د جملې فعلیې تعریف. جمله فعلیه د هغه جملې خبریې ته ویلی کیږي چې د هغې اولنی جز فعل. او شپږم نمبر خبره په دې دوهم فصل کې ذکر کیږي د جملې فعلیې د اجزاو نومونه. نو د جملې فعلیې د اولنی جز دپاره به هم دوه نومونه درته ذکر کي او د دوهم جز به هم څو نومونه ذکر کي؟ دوه نومونه. د جملې فعلیې چې کوم اولنی جز دی د هغه دوه نومونه دي. یو مسند، دوهم فعل. دا فعل ترکیبي نوم دی. کله چې د جملې فعلیې ترکیب کولی شي نو اولنی جز ته به په ترکیب کې فعل ویلی کېږي. او د دوهم جز هم دوه نومونه دي. یو مسند الیه، دوهم فاعل. دا فاعل ترکیبي نوم دی. نو دا د دوهم فصل شپږم نمبر خبره وه. اووم نمبر خبره په دوهم فصل کې ذکر کېږي د مسند تعریف. مسند څه ته وایي؟ چې د ده نسبت بل یو شي طرف ته شوی وي. او اتم نمبر خبره په دوهم فصل کې ذکر کېږي د مسند الیه تعریف. مسند الیه څه ته وایي؟ چې د ده طرف ته د یو شي نسبت شوی وي. دا اتم نمبر خبره وه په دوهم فصل کې. نهم نمبر خبره په دوهم فصل کې درته ذکر کېږي یوه فایده. یو فایده به ذکر کړي. هغه فایده دا ده چې اسم دا مسند او مسند الیه دواړه واقع کیږي. فعل دا صرف او صرف مسند واقع کیږي. حرف چې دی دا نه مسند واقع کیږي او نه مسند الیه. دا نهم نمبر خبره وه په دوهم فصل کې فایده. لسم نمبر خبره په دوهم فصل کې درته ذکر کیږي د جملې انشایي تعریف. جمله انشائیه څه ته ویلی کېږي؟ د هغې جملې ته ویلی کېږي چې د هغې ویونکي ته دروغجن یا رښتینی نشي ویلی. او 11 نمبر خبره اخرنۍ خبره په دوهم فصل کې هغه ذکر کېږي د جملې انشائیې تقسیم، چې جمله انشائیه دا په څو قسمه ده؟ 10 قسمه. امر، نهی، استفهام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب. دا 10 قسمونه د جملې انشائی دي. نو په دوهم فصل د نحو امیر کې دقه 11 خبرې ذکر کیږي چې تاسو ته موږ په تفصیل سره وویلې. راځئ
اوس د نحو امیر کتاب د 3 فصل تفصیلا خلاصه وایو. د نحو امیر کتاب په 3 فصل کې 6 خبرې بیانېږي. اول نمبر خبره د مرکب غیر مفید تعریف. مرکب غیر مفید څه ته وایي؟ دا هغې مرکب ته وایي چې ویونکی چپ شي اوریدونکي ته د یوې خبرې خبر یا طلب معلوم نشي. دا اول نمبر خبره په 3 فصل کې ذکر کیږي. دوهم نمبر خبره د دې مرکب غیر مفید تقسیم، چې مرکب غیر مفید دا په 3 قسمه دی. یو ته وایي مرکب اضافي، دوهم ته وایي مرکب بنایی، او دریم ته وایي مرکب منصر. دا وه دوهم نمبر خبره په 3 فصل کې. دریم نمبر خبره په دې 3 فصل کې هغه ذکر کیږي د مرکب اضافي تعریف. چې مرکب اضافي څه ته وایي؟ دا هغه مرکب دی چې په هغې کې د یو اسم نسبت بل اسم طرف ته د حرف جر مقدر په واسطه شوی. څلورم نمبر خبره په 3 فصل کې هغه د مرکب بنایی تعریف ذکر کول دي. مرکب بنایی د هغه مرکب دی چې د 2 اسمونو یو ځای کولو نه وروستو یو اسم جوړ کړی شوی وي بغیر د نسبت اضافي او اسنادي نه. 5م نمبر خبره په 3 فصل کې ذکر کیږي د مرکب منصرف تعریف. مرکب منصرف د هغه اسم دی چې د 2 اسمونو د یو ځای کولو نه پس یو اسم جوړ کړی شي بغیر د نسبت اضافي او اسنادي نه، او دوهم اسم صوت یعنی آواز او متضمن حرف لره نه وي. او 6م نمبر خبره اخرنۍ خبره په 3 فصل کې ذکر کیږي یوه فایده. فایده دا ده چې مرکب غیر مفید دا همیشه لپاره جز د جملې وي. راځو اوس د نحو امیر کتاب د 4م فصل تفصیلا خلاصه ذکر کوو. د نحو امیر کتاب په 4م فصل کې ټول په ټوله 2 خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د جملې کمه اندازه به درته ذکر کی چې د جملې کمه اندازه څومره ده. نو درته وبوایي چې په جملې کې کم از کم 2 لفظونه 2 کلمې به خامخا وي. دا د جملې کمه اندازه ده او زیاتو لره حد نشته دی. دوهمه خبره په 4م فصل کې ذکر کیږي د جملې د ترکیب یا د مطالعې کولو طریقه. نو طریقه یې دا ده چې اول به اسم فعل او حرف دا د یو بل نه جدا کړي. دوهم معرب او مبني به معلوم کړي. دریم عامل او معمول دا به سره جدا کړي. عامل به مو پیژنې او معمول دا به هم سره جدا کړي او معلوم دی کړي. څلورم د کلمو په خپل منځ کې تعلق به وګوري چې د دې کلمو په خپل منځ کې څه تعلق دی. تعلق د فعل او فاعل دی، که تعلق د مبتدا او د خبر دی، که تعلق د موصوف صفت د څه شي دی. نو کله چې هم یو عربي کتاب ګوري، د یو عربي کتاب مطالعه کوي، نو د دقې 4 شیانو خیال به لازما ساتي. نو کله چې ته د دې 4 شیانو خیال وساتي نو دغه 2 فایدې به تا ته څه شي حاصلې شي. یو چې بیا به ته مسند او مسندون الیه دا څه کې پیژنې به چې دا لفظ مسند دی او دا مسندون الیه. او دومه فایده به تا ته دا حاصله شي چې بیا به ته صحیح ترجمه کولی شي. نو دا فایده به تا ته څه شي حاصله شي. نو راځئ اوس د نحو امیر کتاب د 5م فصل تفصیلا خلاصه وایو او ذکر کوو. د نحو امیر کتاب په 5م فصل کې ټول په ټوله 3 خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د اسم 11 علامې به درته ذکر کی. اول نمبر علامه ده چې د یو لفظ په اول کې الف لام راغلی وي. دوهم په یو لفظ باندې حرف جر داخل شوی وي.
علامې یا نښې دواړه یو شی دي، پښتو کې ورته نښې ویلی کېږي. نو چې موږ به اسم څه رقم معلومو، یو لفظ به څه رقم موږ پیژنو چې دا اسم دی، نو د هغې نښې درته ذکر کوي. دریم چې د یو لفظ په آخر کې دوه زرونه، دوه زیرونه یا دوه پیشونه راغلي وو چې تنوین ورته ویلی کېږي. بل څلورم چې یو لفظ مسند الیه وي، بل چې یو لفظ مضاف وي، بل چې یو لفظ مصغر وي، یا یو لفظ منصوب وي، یا یو لفظ تثنیه وي، یا یو لفظ جمع وي، یا یو لفظ موصوف وي، یا د یو لفظ په آخر کې تا متحرکه وي. په دغې 11 نښو او 11 علامو کې چې یوه نښه هم په یو لفظ کې راغلې وه، بس هغه څه شی دی؟ اسم دی. دا وه اول نمبر خبره په 5م فصل کې. په 5م فصل کې 2م نمبر خبره درته ذکر کوي د فعل اته علامې، چې د فعل اته علامې دي او نښې دي. اول نمبر نښه چې په اول کې د لفظ په اول کې قد راغلی وي، دوهم چې په اول د لفظ کې سین راغلی وي، دریم د لفظ په اول کې سوف راغلی وي، څلورم د لفظ په شروع کې د حروف جازمه څخه کم حرف راغلی وي، کم حرف جزم راغلی وي، او پنځم د یو لفظ په آخر کې مرفوع متصل ضمیر وي، شپږم تا ساکنه وي، اووم یو لفظ امر وي، اتم یو لفظ چې دی هغه نهي وي. نو دغه اته علامې او نښې دا د فعل دي. دا و 2م نمبر خبره په 5م فصل کې. 3م نمبر خبره په 5م فصل کې درته ذکر کوي د حرف یوه علامه، چې د حرف یوه علامه ده. هغه دا ده چې په یو لفظ کې هیڅ یوه علامه د اسم او د فعل نه وه، نو هغه لفظ به څه وي؟ حرف وي. چې یو لفظ و په هغه کې نه د اسم د علامونه یوه علامه راغلې وه او نه د فعل د علامونه کومه علامه راغلې وه، نو هغه لفظ ته به څه وایو؟ حرف وایو. نو دا و د نحو امیر کتاب د 5م فصل تفصیلا خلاصه، چې د نحو امیر کتاب په 5م فصل کې دا 3 خبرې ذکر دي، د اسم 11 علامې، د فعل 8 علامې او د حرف یوه علامه. اوس راځو د نحو امیر د کتاب د 6م فصل خلاصه وایو. نو د نحو امیر د کتاب په 6م فصل کې ټول په ټوله 3 خبرې بیانېږي. اول نمبر خبره د کلمې تقسیم به درته وکړي په اعتبار د اعراب او بنا سره. دا اول نمبر خبره ده چې کلمه په اعتبار د اعراب او د بنا سره په 2 قسمه ده، یو ته وایي معرب، دوهم ته وایي مبني. دا اول نمبر خبره. 2م نمبر خبره د معرب حکم به درته ذکر کی په ځای د تعریف. هغه حکم چې علامه صاحب په ځای د تعریف درته ذکر کړی هغه دا دی چې معرب هغه کلمه ده چې د هغې آخر د مختلفو عواملو د وجې نه بدلیږي را بدلیږي. خو د معرب خپل تعریف دا دی چې معرب هغه کلمه ده چې په ترکیب کې د خپل عامل سره واقع وي او د مبني الاصل سره مشابه نه وي. نو دا وه 2م نمبر خبره په 6م فصل کې. 3م نمبر خبره چې اخرنۍ خبره ده په دې 6م فصل کې چې ذکر ده هغه ده د مبني حکم په ځای د تعریف. دا 3م نمبر خبره په دې 6م فصل کې ذکر کیږي چې د مبني حکم به درته ذکر کړي خو په ځای د څه شي؟ تعریف. حکم یې دا دی چې په ځای د تعریف ذکر دی چې مبني هغه کلمه ده چې د هغې آخر د مختلفو عواملو د وجې نه بدلیږي را بدلیږي. خو دا حکم د مبني دی چې په ځای د تعریف صاحب د نحو امیر ذکر کړی دی. خو د مبني خپل تعریف دا دی چې مبني هغه کلمه ده چې په ترکیب کې د خپل عامل سره واقع نه وي یا د مبني الاصل سره مشابه وي او مشابهت لري. نو دا وه د 6م فصل تفصیلا خلاصه. راځو اوس د نحو امیر 9م فصل وایو.
د نحو امیر په دې اوم فصل کې 5 خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د مبني تعداد چې دا مبني څو دانی دي. نو مبني دا 5 دانی دي. اول ټول حروف، دوهم فعل ماضی، دریم امر حاضر معلوم، څلورم فعل مضارع سره د نون د جمع مؤنث او نون د تاکید، او پنځم اسم غیر متمکن. دا و اول نمبر خبره په اوم فصل کې. دوهم نمبر خبره په اوم فصل کې ذکر کیږي د معرب تعداد. نو په کلام عرب کې معرب دا دو دي، یو اسم متمکن چې په ترکیب کې واقع وي، دوهم فعل مضارع چې نون د جمع مؤنث او د تاکید نه خالی وي، د نون د تاکید نه څه وي؟ خالی وي. دا دوه په کلام عرب کې چې دی معرب دي، دا دوه شیان. دا و دوهم نمبر خبره په اوم فصل کې. دریم نمبر خبره په اوم فصل کې هغه د اسم غیر متمکن تعریف ذکر کول دي. اسم غیر متمکن د هغه اسم دی چې د مبني الاصل سره مشابه وي. او څلورم نمبر خبره په اوم فصل کې د مبني الاصل مصداقات درته ذکر کوي چې د مبني الاصل مصداقات دا کم شیان دي. نو د مبني الاصل مصداقات 3 شیان دي. یو ټول حروف، دوهم فعل ماضی، دریم امر حاضر معلوم. پنځم نمبر خبره اخرنۍ خبره په اوم فصل کې ذکر کیږي د اسم متمکن تعریف، چې اسم متمکن دا څه ته وایي. اسم متمکن د هغه اسم دی چې د مبني الاصل سره مشابه نه وي او په ترکیب کې واقع وي. نو دا 5 خبرې په دې اوم فصل د نحو امیر کې ذکر کیږي چې مونږه دا 5 واړه په تفصیل سره ذکر کړلې. نو راځئ اوس د نحو امیر د کتاب 8م فصل خلاصه وایو. د نحو امیر د کتاب په 8م فصل کې صرف او صرف یوه خبره ذکر ده، او هغه خبره ده د اسم غیر متمکن 8 قسمونه سره د وضاحت. په دې 8 قسمونو کې اولنی قسم دی مضمرات، چې واحدی ضمیر راځي. ضمیر دا بیا په 5 قسمه باندې دی. اول مرفوع متصل لکه ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما تر اخره پورې 14 ضمایر دي. دوهم قسم دی مرفوع منفصل لکه انا، نحنو، انت، انتما، انتم، انتی، دا هم 14 ضمایر دي. دریم قسم دی ضمیر منصوب متصل لکه ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم الی آخره، دا هم 14 ضمایر دي. څلورم قسم د ضمیر دی ضمیر منصوب منفصل لکه ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، دا هم 14 ضمایر دي. پنځم قسم اخرنی قسم د ضمیر دی ضمیر مجرور متصل لکه لی، لنا، لکا، لکما، لکم، دا هم 14 ضمایر دي. نو دا اولنی قسم د اسم غیر متمکن. دوهم قسم دی اسماء اشارات. اسماء اشارات دا دی ذا، ذانی، ذینی، تا، تی، ته، تیهی، زی، زه، زیهی، تانی، تینی. دریم قسم د اسم غیر متمکن دی اسماء موصولات. د اسماء موصولات لستی الذی، التی، اللذانی، اللذین، اللتانی، اللتین، اللذین، الاولی، اللائی، 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 اللاتی، اللواتی، من، ما، ال، ایون او ایتن. دا لس چې دی دا اسماء موصولات دي. څلورم قسم د اسم غیر متمکن دی اسماء افعال. دا بیا په 2 قسمه باندې دي. یو ته وایي بمعنا فعل ماضي، دوهم ته وایي بمعنا امر. او پنځم قسم د اسم غیر متمکن دی اسماء اصوات. شپږم قسم دی اسماء ظروف.
د اسماء ظروف دا بیا په 2 قسمه دي، یو ته وایي ظرف زمان، دوهم ته وایي ظرف مکان. ظرف زمان دا دي اذ، اذا، متى، کیف، ایانا، امس، مز، منذ، قط، عوض، قبل، بعد. او دوهم قسم د ظروف د ظرف مکان لکه هغه دا دي حیث، قدام، تحت، فوق، عند، اين، ان. اوم قسم د اسم غیر متمکن دی اسماء کنایات، دا 5 دي، کم، کذا، کیت، زیت او کاین. اتم قسم او اخرنی قسم د اسم غیر متمکن دی مرکبات. د مرکباتو مراد 3 مرکب دي، یو مرکب بنایی، دوهم مرکب من صرف او دریم مرکب صوتی. دغه 3 دا د مرکباتو څخه مراد دي. دا وا د اتم فصل تفصیلا خلاصه چې په دې اتم فصل د نحو امیر کې صرف او صرف یوه خبره ذکر شوله. راځو اوس د نحو امیر د کتاب د 9م فصل تفصیلا خلاصه ذکر کوو. د نحو امیر د کتاب په 9م فصل کې 28 خبرې بیانیږي، 28 خبرې ذکر کیږي. زر درته زه وایمه. اول نمبر خبره د اسم تقسیم به وکړي درته په اعتبار د تعریف او د تنکیر سره، چې اسم په 2 قسمه دی، یو ته وایي معرفه، دوهم ته وایي نکره. دا اول نمبر خبره. دوهم نمبر خبره د معرفې تعریف به وکړي چې معرفه د هغه اسم دی چې د یو معین څیز لپاره مقرر وي، د یو معلوم څیز لپاره مقرر وي. دریم نمبر خبره د معرفې 9 قسمونه اقسام به درته ذکر کی. اول ضمیر، دوهم اسم اشاره، دریم اسم موصول، څلورم علم، پنځم معرفه به الف لام، شپږم معرفه به مضاف، اوم معرفه به ندا. څلورم نمبر خبره د نکرې تعریف به درته ذکر کی چې نکره د هغه اسم دی چې د یو نامعلوم څیز لپاره مقرر وي. پنځم نمبر خبره د اسم دوهم تقسیم به درته وکړي په اعتبار د جنس سره، چې اسم په اعتبار د جنس سره په 2 قسمه دی، یو مذکر، دوهم مؤنث. شپږم نمبر خبره د مذکر تعریف به ذکر کړي چې دا هغه اسم دی چې په هغه کې علامه د تانیث موجوده نه وي. اوم نمبر خبره د مؤنث تعریف به درته ذکر کړي چې مؤنث د هغه اسم دی چې په هغه کې علامه د تانیث موجوده وي. اتم نمبر خبره د مؤنث 4 علامې به ذکر کی درته، یو تای لفظي، دوهم تا مقدره، دریم الف مقصوره، څلورم الف ممدوده. 9م نمبر خبره یو قاعده به درته په دې 9م فصل کې ذکر کیا. قاعده دا ده چې تصغیر دا د اسمونو اصل ښیي یا تصغیر اسمونه خپل اصل ته واپس کوي. 10م نمبر خبره په 9م فصل کې ذکر کیږي د مؤنث تقسیم. د مؤنث تقسیم به درته وکړي چې مؤنث په 2 قسمه ده، یو مؤنث حقیقي، دوهم مؤنث لفظي. 11م نمبر خبره د مؤنث حقیقي تعریف به ذکر کړي چې مؤنث حقیقي د هغه مؤنث دی چې د هغې په مقابل کې سا لرونکی مذکر وي. 12م نمبر خبره د مؤنث لفظي تعریف به درته ذکر کړي چې مؤنث لفظي د هغه مؤنث دی چې د هغې په مقابل کې سا لرونکی مذکر نه وي. 14م نمبر خبره په دې 9م فصل کې ذکر کیږي د اسم دریم تقسیم د افراد د تعداد په اعتبار سره. د اسم دریم تقسیم به درته وکړي د افراد د تعداد په اعتبار سره چې اسم په 3 قسمه دی، واحد، تثنیه او جمع. 14م نمبر خبره د واحد تعریف به درته وکړي چې واحد د هغه اسم دی چې په یو فرد باندې دلالت کوي. 15م نمبر خبره د تثنیه تعریف به درته وکړي چې تثنیه د هغه اسم دی چې په 2 دلالت کوي او د هغې د واحد په آخر کې الف او نون مکسور یا ما قبل مفتوح او نون مکسور وي. 14م نمبر خبره د جمع تعریف به درته ذکر کړي چې جمع د هغه اسم دی چې د 2 نه په زیاتو باندې دلالت کوي او د دې په واحد کې لفظا یا تقدیرا تبدیلی راغلی وي. 19م نمبر خبره د جمع تقسیم به درته وکړي چې جمع په 2 قسمه باندې ده، یو ته وایي جمع تکسیر، دوهم ته وایي جمع تصحیح یا جمع سالم. او 18م نمبر خبره د جمع تکسیر تعریف به درته ذکر کړي چې جمع تکسیر د هغه جمع ده چې په هغې کې د واحد وزن سلامت نه وي. او 19م نمبر خبره یوه قاعده به بیا درته ذکر کړي په 9م فصل کې. 19م نمبر خبره څه ده؟ یو قاعده ذکر کوي
قاعده دا ده چې د ثلاثیو څخه چې کومه جمع تکثیر راځي نو د دې لپاره څه قاعده نشته دی، د دې لپاره څه قاعده څه ده نشته دی، بلکې څرنګه چې د ثلاثي جمع تکثیر د عربو نه اورېدلی شوي وي نو موږ به یې هم همغه شان وایو. نو خو د رباعي او خماسي جمع تکثیر دا د قانون موافق راځي. هغه قانون دا دی چې د رباعي او خماسي جمع تکثیر په وزن د فعاللو راځي، لیکن کله چې د خماسي څخه جمع تکثیر جوړولی شي نو په دې وخت کې به بیا د خماسي څخه اخرنی یعنی 5م حرف حذف کولی شي د دې لپاره چې د فعاللو وزن جوړ شي. نو دا وه 19 نمبر خبره په 9م فصل کې. 20 نمبر خبره په دې 9م فصل کې ذکر کیږي د جمع تصحیح یا د جمع سالم تعریف. جمع سالم د هغې جمع ته وایي چې په هغې کې د واحد وزن سلامت وي. 21 نمبر خبره په 9م فصل کې ذکر کیږي د جمع سالم تقسیم چې دا جمع سالم په 2 قسمه ده، یو ته وایي جمع مذکر سالم، دویم ته وایي جمع مؤنث سالم. او 22 نمبر خبره د جمع سالم تعریف چې دا هغه جمع ده چې د هغې په آخر کې واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور او نون مفتوح وي. 23 نمبر خبره د جمع مؤنث سالم تعریف به درته ذکر کړي چې جمع مؤنث سالم د هغه جمع ده چې د هغې په آخر کې الف او تا زائده وي. 3 نمبر خبره په 9م فصل کې ذکر کیږي د جمع 2م تقسیم په اعتبار د معنا سره چې جمع په اعتبار د معنا سره په 2 قسمه ده، یو ته وایي جمع قلت، دویم ته وایي جمع کثرت. 25 نمبر خبره د جمع قلت تعریف. جمع قلت دا هغه جمع ده چې د 3 نه واخله تر 10 پورې افرادو باندې دلالت کوي. 26 نمبر خبره د دې جمع قلت اوزان چې د جمع قلت 4 اوزان دي، یو افعل، دوهم افعال، دریم افعلة، څلورم فعلة. 29 نمبر خبره په 9م فصل کې ذکر کیږي د جمع کثرت تعریف چې جمع کثرت د هغې جمع ته ویلی کیږي چې د 10 نه زیاتو افرادو باندې دلالت کوي. 28 نمبر خبره او اخرنۍ خبره په 9م فصل کې ذکر کیږي د جمع کثرت اوزانو طرف ته به اشاره وکړي. د جمع کثرت د اوزانو طرف ته اشاره دا 28 نمبر خبره ده چې د جمع قلت د اوزانو نه علاوه چې څومره هم اوزان دي د جمع کثرت دي. نو دا وه د 9م فصل د نحوامیر کتاب تفصیلا خلاصه چې د نحوامیر کتاب په 9م فصل کې څو خبرې ذکر دي؟ 28 خبرې دي او د هر یوې وضاحت مونږه مختصر طریقې سره وکړه. اوس راځئ د نحوامیر د کتاب د 10م فصل تفصیلا خلاصه ذکر کو او وی وایو. د نحوامیر د کتاب په 10م فصل کې صرف او صرف 2 خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د اسم اعراب چې د اسم اعراب 3 دي، رفع، نصب او جر، دا 3 د اسم اعراب دي. 2م نمبر خبره په 10م فصل کې ذکر کیږي د اسم متمکن 14 اقسام سره د وضاحت نه. نو د اسم متمکن 14 اقسام او قسمونه به ذکر کی سره د وضاحت نه. اولنی قسم دی مفرد منصرف صحیح، دوهم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، دریم جمع مکسر. د دقې 3 واړو اعراب په حالات رفعی کې د ضمې لفظي سره وي، په حالات نسبی کې د فتحې لفظي سره او په حالات جری کې د کسرې لفظي سره. 4م قسم جمع مؤنث سالم. د دې اعراب په حالات رفعی کې ضمه لفظي سره راځي او په حالات نسبی او جری کې په دې دواړو کې د کسرې لفظي سره راځي. 5م قسم دی غیر منصرف. د غیر منصرف اعراب په حالات رفعی کې د ضمې لفظي سره راځي او په حالات نسبی او جری کې د فتحې لفظي سره. 6م قسم اسماء سته مکبره. د دې اعراب په حالات رفعی کې د واو سره، حالات نسبی کې د الف سره، حالات جری کې د یا سره راځي. 9م قسم دی تثنیه او 8م قسم دی کلا او کلتا. 9م قسم دی اسنانی او اسنتانی. د دقې 3 واړو اعراب په حالات رفعی کې د الف سره راځي او په حالات نسبی او جری کې د یا ما قبل مفتوح سره او نون مکسور وي پکې. 10م قسم دی جمع مذکر سالم. 11م قسم الو. 12م قسم 20 نه واخله تر 90 پورې.
د دې درې واړو اعراب په حالات رفعي کې د واو ما قبل مضموم او د نون مفتوح سره، او په حالات نسبي او جري کې د یا ما قبل مکسور او نون مفتوح سره راځي. 14 قسم دی اسم مکسور، او 14 قسم دی غیر جمع مذکر سالم مضاف په طرف د یا د متکلم. د دقې دواړو اعراب په درې واړو صورتونو کې تقدیري وي. 15 قسم دی اسم منقوص. د دې اسم منقوص اعراب په حالات رفعي کې تقدیر د ضمې سره وي، او په حالات نسبي کې په فتحې د لفظي سره، او په حالات جري کې هم تقدیري وي. 14 قسم دی جمع مذکر سالم مضاف په طرف د یا د متکلم. د دې اعراب په حالات رفعي کې د واو تقدیري سره راځي، او په حالات نسبي او جري کې د یا لفظي سره راځي. نو دا وا د 10 فصل تفصیلا خلاصه چې په 10 فصل کې صرف او صرف 2 خبرې ذکر دي. راځو اوس د نحو امیر د کتاب د 11 فصل تفصیلا خلاصه وایو. نو د نحو امیر د کتاب په 11 فصل کې هم صرف 2 خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د فعل مضارع اعراب، چې د فعل مضارع اعراب هم 3 دي، یو رفع، دوهم نصب، دریم جزم. دوهم نمبر خبره د فعل مضارع اقسام سره د وضاحت نه، چې د فعل مضارع 4 قسمونه دي، 4 واړه به درته ذکر کې وضاحت. نو اولنی قسم دی د فعل مضارع، ګوره دا تقسیم په اعتبار د اعراب سره دی د فعل مضارع. اولنی قسم دی مضارع مفرد صحیح، فعل مضارع مفرد صحیح. یدین مراد د مضارع هغه 5 صیغې دي چې د نون اعرابي نه خالی وي او صحیح وي. صحیح وي، حرف علت پکې نه وي، او څه شی وي د نون اعرابي نه هم خالی وي، نون اعرابي پکې نه وي. د دې 5 صیغو حالات رفعي په ضمې لفظي سره راځي، حالات نسبي په فتحې لفظي سره، او حالات جزمي په سکون سره وي. دوهم قسم د فعل مضارع دی فعل مضارع مفرد ناقص الفي. یدینه مراد هغه 5 صیغې دي چې د نون اعرابي نه خو خالی وي، لیکن په لام کلمې کې الف راغلی وي. د دې 5 واړو حالات رفعي د ضمې تقدیري سره راځي، حالات نسبي هم په فتحي تقدیري سره، او حالات جزمی په حذف د حرف علت سره راځي. دریم قسم دی ناقص واوی یا یایی. یدینه مراد هم همغه 5 صیغې دي چې د نون اعرابي نه خالی وي، او په لام کلمې کې واو یا یا راغلی وي. یدې په لام کلمې کې څه راغلی وي؟ واو راغلی وي یا راغلی وي. یدې حالات رفعي د دې 5 واړو صیغو حالات رفعي د ضمې تقدیري سره راځي، حالات نسبي په فتحي لفظي سره، او حالات جزمي په حذف د حرف علت سره. څلورم قسم د فعل مضارع هغه فعل مضارع متصل بنون اعرابي. هغه فعل مضارع چې هغه سره نون اعرابي پیوست وي، راغلی وي، دغې په آخر کې نون اعرابي وي. دې نه مراد د مضارع هغه 9 صیغې دي چې د هغو په آخر کې نون اعرابي وي. د دې 9 واړو حالات رفعي د نون سره وي، حالات نسبي او جزمي په حذف د نون سره وي. نو دا وا د 11 فصل تفصیلا خلاصه چې په 11 فصل کې 2 خبرې ذکر وي. راځو د 12 فصل د نحو امیر د اخرنی فصل د نحو امیر خلاصه ذکر کوو. نو د نحو امیر په 12 فصل کې هم 2 خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د عواملو اجمالا تقسیم به درته وکړي. اجمالا خلاصه به درته ووایي چې عوامل یا عامل دا په 2 قسمه دی، یو ته وایي لفظي، دوهم ته وایي عامل معنوي. بیا د عامل لفظي دا په 3 قسمه دی، یو ته وایي حروف عامله، دوهم ته وایي افعال عامله، دریم ته وایي اسماء عامله. دا اول نمبر خبره. دوهم نمبر خبره په دې 12 فصل او اخرنی فصل کې بیانېږي را روانو بابونو لپاره تمهید. دا دوهم نمبر خبره په دې 12 فصل کې بیانېږي چې را روانو بابونو لپاره به څه کې دي؟ تمهید. چې د دغې عواملو تفصیل به په 3 بابونو کې ذکر شي او راشي انشاءالله. دا کوم عوامل چې دي مخکې صحیح شو، دا عامل لفظي او عامل معنوي، د 2 تفصیل او وضاحت چې دی هغه په را روانو 3 بابونو کې ذکر کیږي. نو دا وا
د نحومیر کتاب د اولنی جز د اولنی حصې تفصیلا خلاصه چې مونږه تاسو ته د الله په فضل او کرم سره ذکر کړله. په نحومیر کتاب کې ټول 4 جزونه ذکر دي. د اولنی جز تفصیلا خلاصه مونږ په مخکینی لیکچر کې بیان کړې ده. په دې لیکچر کې به مونږ د نحومیر د کتاب د 2م جز تفصیلا خلاصه ذکر کو ان شاء الله الرحمن. د نحومیر د کتاب په دې 2م جز کې 3 بابونه ذکر دي او په دې بابونو کې ټول 9 فصلونه او 81 خبرې ذکر دي او په دې 9 فصلونو کې 2 فصلونه په اولنی باب کې ذکر دي او باقی 9 فصلونه په 2م باب کې ذکر دي او په دې 81 خبرو کې 11 خبرې په اولنی باب کې ذکر دي، 40 خبرې په 2م باب کې او 10 خبرې په 3م باب کې ذکر دي. نو راځئ اوس د اولنی باب تفصیلا خلاصه په ګډه سره اورو. موږ مخکې وویلې چې په اولنی باب کې ټول 11 خبرې ذکر دي. د هغې 11 خبرو څخه اولنۍ خبره ده د باب اول اجمالا خلاصه. په اولنی باب کې حروف عامله ذکر دي او په دې اولنی باب کې 2 فصلونه دي. په اولنی فصل کې هغه حروف بیانېږي چې هغه په اسم کې عمل کوي. د باب اول د اولنی فصل خلاصه. د باب اول په اولنی فصل کې 6 خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د حروف عامله در اسم تقسیم. د هغې حروف عامله تقسیم به درته وکړي چې هغه په اسم کې عمل کوي. نو حروف عامله در اسم دا 5 دي. اول حروف جاره، 2م حروف مشبه بالفعل، 3م ما ولا مشبهتان بلیسا، 4م لا نفی جنس او 5م حروف ندا. 2م نمبر خبره د فصل اول د باب اول د حروف جاره وضاحت. حروف جاره دا 19 دي او دا په اسم داخلیږي او اسم ته زیر ورکوي. 3م نمبر خبره د فصل اول د باب اول د حروف مشبه بالفعل وضاحت. حروف مشبه بالفعل دا 6 دي او دا په مبتدا او خبر باندې داخلیږي. مبتدا ته نسب او خبر طرف ورکوي. مبتدا ته د دې حروف اسم او خبر ته د دې حروف خبر ویل کیږي. 4م نمبر خبره د ما ولا مشبهتان بلیس وضاحت. دا دواړه حروف د لیس په شان عمل کوي، یعنی په مبتدا او خبر باندې داخلیږي. مبتدا طرف او خبر ته نسب ورکوي. مبتدا ته د دې حروف اسم او خبر ته د دې حروف خبر ویل کیږي. 5م نمبر خبره د فصل اول د باب اول د لاین فی جنس وضاحت. دا لاین فی جنس چې دی دا د جنس څخه د صفت نفي کولو لپاره استعمالیږي. دا هم په مبتدا او خبر باندې داخلیږي. مبتدا ته د دې اسم او خبر ته د دې حرف خبر ویل کیږي. د دې خبر همیشه لپاره مرفوع وي او د اسم 4 صورتونه جوړیږي. 6م نمبر خبره د حروف ندا وضاحت. حروف ندا دا 5 دي: یا، ایا، حیا، ای او همزه مفتوحات. دا حروف چې په کوم اسم داخلیږي هغې ته منادا ویل کیږي او منادا کله منصوب وي او کله په رفع سره مبني وي. نو دا د باب اول د فصل اول خلاصه وه چې د باب اول په فصل اول کې 6 خبرې ذکر دي. نو په باب اول کې تر دې ځي پورې ټولې 9 خبرې ذکر شولې. د باب اول د فصل 2م خلاصه. په فصل 2م د باب اول کې چې دی 4 خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د دې 2م فصل اجمالا خلاصه. په دې فصل کې هغه حروف بیانېږي چې هغه په فعل مضارع کې عمل کوي چې دې ته حروف عامله در مضارع ویل کیږي. 2م نمبر خبره د حروف عامله در مضارع تقسیم. حروف عامله در مضارع دا په 2 قسمه باندې دي. یو ته وایي حروف ناصبه، دوهم ته ویل کیږي حروف جازمه. 3م نمبر خبره د فصل 2م د باب اول د حروف ناصبه وضاحت. حروف ناصبه 4 دي: ان، لن، کې، اذن. د دې حروف عمل دا حروف د فعل مضارع 5 صيغو ته نسب ورکوي او د 2 صيغو نه نون اعرابي غورځوي او په 2 صيغو کې عمل نه کوي ځکه هغه مبني دي. 4م نمبر خبره د فصل 2م د باب اول د حروف جازمه وضاحت. حروف جازمه دا 5 دي: ان، لم، لما، لام امر، لا نهي. د دې حروف عمل دا دی چې دا د فعل مضارع 5 صيغو ته جزم ورکوي او د 2 صيغو نه نون اعرابي غورځوي او په 2 صيغو کې هیڅ عمل نه کوي ځکه چې هغه مبني دي. نو دا وا د فصل 2م د باب اول تفصیلا خلاصه چې په فصل 2م د باب اول کې چې دی
څلور خبرې بیانېږي. نو په باب اول کې ټول په ټوله دا 11 خبرې بیانېږي او د دې 11 خبرو ذکر دی چې موږ په تفصیل سره وویلې. نو راځئ اوس چې دی د باب دوم تفصیلا خلاصه وایو. موږ مخکې وویلې چې په باب دوم کې ټولې 40 خبرې بیانېږي، ټولې 40 خبرې ذکر دي. د هغې 40 خبرو څخه اولنۍ خبره ده د باب دوم اجمالا خلاصه. په دې باب کې د افعال عامله او بیان دی او په دې باب کې په دې باب دوم کې ټول 9 فصلونه ذکر دي. دا اول نمبر خبره. دوهم نمبر خبره په باب دوم کې به درته ذکر کې یوه قاعده. د قاعدې خلاصه دا ده چې هیڅ یو داسې فعل نشته دی چې هغه دی غیر عامل وي. چې فعل وي نو خامخا عمل به کوي. دریم نمبر خبره د فعل تقسیم په اعتبار د عمل. فعل په اعتبار د عمل سره دا په 2 قسمه دی، یو ته وایي فعل معلوم، دویم ته وایي فعل مجهول. څلورم نمبر خبره په باب دوم کې ذکر کیږي د فعل معلوم تقسیم. فعل معلوم دا په 2 قسمه دی، یو ته وایي فعل لازم، دوهم ته وایي فعل متعدی. پنځم نمبر خبره په باب دوم کې ذکر کیږي د فعل لازم او د متعدی عمل. دا دواړه فاعل ته رفع ورکوي او شپږ شیانو ته نصب ورکوي چې د هغه شپږ شیانو څخه اولنی شی د مفعول مطلق، دوهم مفعول فيه، دریم مفعول معه، څلورم مفعول له، پنځم حال او شپږم تمیز. او فعل متعدی چې د مفعول به ته هم نصب ورکوي. د دې شپږ شیانو سره مفعول به ته هم څه ورکوي؟ نصب ورکوي. د باب دوم د اولنی فصل خلاصه. د باب دوم په اولنی فصل کې 11 خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د فاعل تعریف. فاعل د هغه اسم دی چې د هغه نه مخکې فعل یا شبه فعل وي او د دې فعل یا شبه فعل اسناد دې اسم ته شوی وي په طریقې د قیام. د قیام مطلب دا دی چې فعل یا شبه فعل د دې اسم نه صادر وي. دوهم نمبر خبره د باب دوم په اولنی فصل کې ذکر کیږي د مفعول مطلق تعریف. مفعول مطلق هغه مصدر دی چې داسې فعل نه وروسته واقع وي چې د همدغه مذکوره فعل په معنا وي. دریم نمبر خبره د مفعول فيه تعریف. مفعول فيه هغه اسم دی چې په هغه کې فعل واقع وي. څلورم نمبر خبره د مفعول معه تعریف. مفعول معه هغه اسم دی چې د داسې واو څخه وروسته واقع وي چې هغه په معنا د مع وي. پنځم نمبر خبره د مفعول له تعریف. مفعول له هغه اسم دی چې فعل مذکور د د وجې نه واقع وي. شپږم نمبر خبره د حال تعریف. حال هغه اسم دی چې هغه د فاعل یا د مفعول او یا د دواړو حالت بیانوي. اوم نمبر خبره حال چې د کوم یو څیز حالت بیانوي د هغه نوم. حال چې د کوم یو څیز حالت بیانوي هغه څیز ته ذوالحال ویل کیږي. اتم نمبر خبره د حال او ذوالحال باره کې 3 قواعد به درته ذکر شي. اول نمبر قاعده ذوالحال اکثر معرفه وي. دوهم نمبر خبره که ذوالحال نکره وي نو بیا په دې صورت کې حال په ذوالحال باندې مقدم کول واجب دي. دریم نمبر قاعده څنګه چې حال مفرد راځي دغه شان جمله هم راتللی شي. نهم نمبر خبره د تمیز وضاحت. اول د تمیز تعریف. تمیز د هغه اسم دی چې هغه د یو څیز څخه ابهام پټوالی لرې کوي. تمیز دا د 2 شیانو څخه ابهام لرې کوي، یو د نسبت څخه، دوهم د مقدار څخه. لسم نمبر خبره د مفعول به تعریف. مفعول به هغه اسم دی چې په هغه باندې د فاعل فعل واقع وي. 11 نمبر خبره د منصوبات و مقام او مرتبه په کلام کې. فاعل څخه علاوه باقی ټولو شیانو ته منصوبات ویل کیږي او د منصوباتو مرتبه دا وروسته د جملې څخه ده. یعنی کله چې جمله پوره شي د هغې نه وروسته بیا منصوبات راځي او جمله دا په فعل او فاعل باندې پوره کیږي. نو دا وه د باب دوم د فصل اول خلاصه چې د باب دوم په فصل اول کې دا 11 خبرې ذکر دي. نو په دې باب دوم کې تر دې ځي پورې ټولې 14 خبرې بیان او ذکر شولې. نو راځئ اوس د باب دوم د دوهم فصل خلاصه وایو. نو د باب دوم په دوهم فصل کې ټولې 4 خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د فاعل تقسیم چې فاعل په 2 قسمه دی، یو ته وایي مظهر، دوهم ته وایي مضمر. دوهم نمبر خبره په دې دوهم فصل کې به درته 2 قاعدې ذکر کی د باب دوم. اول نمبر قاعده کله چې فاعل اسم ظاهر او مؤنث حقیقي وي نو بیا په دې صورت کې فعل مؤنث راوړل ضروری دي. او دغه شان کله چې فاعل د مؤنث ضمیر وي او دا ضمیر مؤنث حقیقي ته راجع وي او یا غیر حقیقي ته نو په دې وخت کې هم فعل مؤنث راوړل ضروری دي. دوهم نمبر قاعده کله چې فاعل اسم ظاهر مؤنث غیر حقیقي وي نو په دې صورت کې بیا تاسو ته اختیار دی
که فعل مؤنث راوړي او که مذکر راوړي. او دغه شان کله چې فاعل اسم ظاهر وي او جمع مکسر وي نو په دې صورت کې هم تاسو ته اختیار دی که فعل مؤنث راوړي او که مذکر. دریم نمبر خبره د باب دوهم په دوهم فصل کې هغه ذکر کیږي د فعل مجهول عمل. فعل مجهول دا د فاعل په ځای باندې مفعول به طرف ورکوي. څلورم نمبر خبره د فعل مجهول او د هغه د معمول دوهم نوم. فعل مجهول ته فعل ما لم یسمى فاعله ویل کیږي او د فعل مجهول معمول ته مفعول ما لم یسمى فاعله ویل کیږي. نو دا د فصل دوم د باب دوم تفصیلا خلاصه چې د باب دوم په فصل دوم کې څلور خبرې ذکر کیږي. نو تر دې ځای پورې په باب دوم کې ټولې شل خبرې ذکر شولې. راځئ اوس د باب دوم د دریم فصل خلاصه وایو. نو د باب دوم په دریم فصل کې درې خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د فعل متعدي تقسیم چې فعل متعدي په څلور قسمه دی. یو ته ویل کېږي متعدي به یک مفعول، دوهم ته ویل کېږي متعدي به دو مفعول اکتفا بر یک جایز، دریم ته ویل کېږي متعدي به دو مفعول اکتفا بر یک ناجایز، څلورم ته ویل کېږي متعدي به سه مفعول. دوهم نمبر خبره د هر یو وضاحت د دې متعدي به یک مفعول او دو مفعول د دې هر یو وضاحت. دریم نمبر خبره اخرانی خبره په دریم فصل د باب دوم کې دوه قاعدې بیانېږي. اول نمبر قاعده د فعل متعدي لپاره چې څومره مفعولون راځي نو د ټولو ته مفعول به ویل کیږي. دوهم نمبر قاعده د باب علمتو دوهم مفعول او د باب اعلمتو دریم مفعول، مفعول له او مفعول معه. دا څلور واړه مفعولونه نائب فاعل نشي واقع کېدلی. او د باب اعطیتو اولنی مفعول نائب فاعل جوړول دا غوره دي د باب اعطیتو د دوهم مفعول څخه. نو دا د باب دوم د دریم فصل خلاصه وه چې د باب دوم په دریم فصل کې درې خبرې ذکر کیږي. نو په باب دوم کې تر دې ځای پورې ټولې درویشت خبرې ذکر شولې. نو راځئ اوس د باب دوم د څلورم فصل خلاصه بیانوو. د باب دوم په څلورم فصل کې شپږ خبرې بیانېږي. اول نمبر خبره د افعال ناقصه او تعداد او مصداقات. افعال ناقصه دا اولس دي کان سواره وغیره. دوهم نمبر خبره د افعال ناقصه وجه تسمیه. افعال ناقصه ته افعال ناقصه د دې د وجې نه ویل کیږي چې دا افعال صرف په فاعل باندې نه پوره کیږي بلکې خبر ته هم ضرورت او احتیاج لري. نو د دې د وجې نه ورته افعال ناقصه ویل کیږي. دریم نمبر خبره د افعال ناقصه مدخول. افعال ناقصه په جمله اسمیه باندې داخليږي. څلورم نمبر خبره د افعال ناقصه عمل. افعال ناقصه مسند الیه ته رفع او مسند ته نسب ورکوي. مسند الیه ته د دې افعال اسم او مسند ته د دې افعال خبر ویل کیږي. پنځم نمبر خبره یو قاعده به درته ذکر کی. د قاعدې خلاصه دا ده چې په دې 19 افعال ناقصو کې د ما زاله، ما فتئه او د لیسه څخه علاوه باقي چې څومره افعال ناقصه دي دا کله صرف په فاعل باندې هم پوره کیږي او په دې وخت کې بیا خبر ته ضرورت نه لري. نو دې وخت کې بیا دې افعال ته تامه ویل کیږي. شپږم نمبر خبره د کانه یو بل حالت به درته ذکر کی. هغه حالت د کانه دا دی چې کانه کله کله دا په کلام کې زائد هم راځي. دا په کلام کې چې وي زائد وي، یعنی د دې د حذف کولو د وجې نه په معنا مراده کې څه نقصان نه راځي. نو دا د باب دوم د څلورم فصل خلاصه وه چې د باب دوم په څلورم فصل کې شپږ خبرې بیانېږي، شپږ خبرې ذکر کیږي. نو په باب دوم کې تر دې ځي پورې ټولې 29 خبرې ذکر شولې. راځئ اوس د باب دوم د پنځم فصل خلاصه وایو. د باب دوم په پنځم فصل کې هم شپږ خبرې بیانېږي. اول نمبر خبره د افعال مقاربه، تعداد او مصداقات. افعال مقاربه دا څلور دي: عسا، کاده، کربه او اوشکه. دوهم نمبر خبره د افعال مقاربه مدخول. دا افعال هم په جمله اسمیه باندې داخليږي. دریم نمبر خبره د افعال مقاربه عمل. افعال مقاربه مبتدا طرف او خبر ته نسب ورکوي. څلورم نمبر خبره د افعال مقاربه او افعال ناقصه ترمنځ فرق. د افعال ناقصه خبر عام وي، کله فعل مضارع وي او کله مضارع نه علاوه بل یو څیز وي. او د افعال مقاربه خبر خاص وي، د دې خبر صرف فعل مضارع راځي او دا مضارع بیا کله د ان سره راځي او کله بغیر د ان څخه راځي.
پنځم نمبر خبره یوه فایده به درته ذکر کړي. فایده دا ده کله کله عسا صرف په فاعل باندې پوره کیږي او خبر ته ضرورت نه لري، نو بیا په دې وخت کې دې ته عسا تامه ویل کیږي. شپږم نمبر خبره اخرنۍ خبره د باب دوم په پنځم فصل کې ذکر کیږي د یو اعتراض جواب. هغه اعتراض دا دی چې په عسا ان یخرج زیدن کې ان یخرج فاعل دی د عسا او فاعل دا مرفوع وي، او په دې مثال کې چې دی دا فاعل چې دی ان یخرج چې دی دا منصوب دی مرفوع نه دی. دا ولی جواب د دې دا دی اگر که دلته ان یخرج د ان ناسبه مصدریه د وجې نه لفظا منصوب دی، لیکن د فاعل کېدلو د وجې نه دا ان یخرج محلا مرفوع دی او د مصدر په معنا باندې دی. نو دا د باب دوم د پنځم فصل تفصیلا خلاصه وه چې د باب دوم په پنځم فصل کې شپږ خبرې ذکر دي. نو په باب دوم کې تر دې ځای پورې ټولې 15 خبرې ذکر شولې. نو راځئ اوس د باب دوم د شپږم فصل خلاصه ذکر کوو. نو د باب دوم په شپږم فصل کې 3 خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د افعال مدح وزم تعداد او مصداقات. افعال مدح وزم 4 دي. نعمه حبذا دا دواړه د مدح لپاره راځي، بئس او ساء دا دواړه د ذم لپاره راځي. دوهم نمبر خبره د افعال مدح وزم د فاعل څخه د وروستو راتلونکي اسم نوم. د افعال مدح د فاعل څخه وروستو چې کوم اسم راځي هغې ته مخصوص بالمدح ویل کیږي، او د افعال ذم د فاعل څخه وروستو چې کوم اسم راځي هغې ته مخصوص بذم ویل کیږي. دریم نمبر خبره د افعال مدح و ذم د فاعل لپاره شرط. په افعال مدح و ذم کې د حبذا څخه علاوه باقي چې کوم 3 افعال دي د دې 3 واړو فاعل لپاره شرط دا دی چې د دې 3 واړو فاعل بیا معرف باللام وي. که معرف باللام نه و نو بیا به معرف باللام طرف ته مضاف وي، او که دا دواړه نه و نو بیا په دو کې فاعل چې دی هغه په دو کې دننه ضمیر وي، او د حبذا فاعل همیشه لپاره ذا وي کوم چې په حبذا کې دی. نو دا وه د باب دوم د شپږم فصل خلاصه چې د باب دوم په شپږم فصل کې چې دی 3 خبرې ذکر دي. نو تر دې ځي پورې په باب دوم کې ټولې 38 خبرې ذکر شولې. نو راځئ اوس د باب دوم د اخرنی فصل چې اوم فصل جوړیږي د دې تفصیلا خلاصه وایو. د باب دوم په اوم فصل کې چې دی 2 خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د افعال تعجب تعداد او مصداقات. د ثلاثي مجردو د هر مصدر څخه فعل تعجب په 2 وزنونو باندې راځي. اول په وزن د ما افعله، دوهم په وزن د افعل به. دوهم نمبر خبره د هر یو ترکیب د ما افعله ترکیب څه رقم کیږي او د افعل به ترکیب څه رقم کیږي، د دې هر یو ترکیب به درته ذکر کی. دا دوهم نمبر خبره ده د باب دوم په اوم فصل کې. نو دا وه د باب دوم د اوم فصل خلاصه چې د باب دوم په اوم فصل کې دا 2 خبرې ذکر دي. نو په دې باب دوم کې چې د ټولې 40 خبرې ذکر شولې، او په باب اول کې 11 خبرې ذکر شوي وي. نو 40 او 11 دا کیږي 51 خبرې. نو د نحومیر د کتاب په 2م جز کې تر دې ځي پورې تر باب 3 پورې چې دی څو خبرې ټولې ذکر دي؟ 51 خبرې ذکر دي. نو راځئ اوس د باب 3 تفصیلا خلاصه بیانو او ذکر کوو. په باب 3 کې ټولې 10 خبرې ذکر دي. اول نمبر خبره د باب 3 اجمالا خلاصه. په دې 3م باب کې بیان د اسماء عامله و دی، او اسماء عامله چې دي دا 11 دي. اول اسماء شرطیه، دوم اسماء افعال په معنا د ماضي، دریم اسماء افعال په معنا امر، څلورم اسم فاعل، پنځم اسم مفعول، شپږم صفت مشبه، اووم اسم تبذیل، اتم اسم مصدر، نهم اسم مضاف،
لسم اسم تام، 11 اسماء کنایات. نو دغه 11 اسماء عامله چې دی په دې دریم باب کې ذکر دي. دوهم نمبر خبره د اسماء شرطیه تعداد او مصداقات. اسماء شرطیه دا 9 دي: من، ما، این، متا، ایون، انا، ازما، حی، سما او مهما. دریم نمبر خبره د اسماء شرطیه عمل. اسماء شرطیه فعل مضارع ته جزم ورکوي. څلورم نمبر خبره په باب سیوم کې ذکر کیږي د اسماء افعال به معنا ماضی مصداقات. د دې نه مراد هغه اسماء دي چې د ماضي په معنا وي، لکه هیهات به معنا بعودا، شتانه به معنا افترقه او سرعانه به معنا سروا. پنځم نمبر خبره د اسماء افعال به معنا ماضی عمل. د دې افعالو څخه وروستو چې کوم اسم راځي هغه اسم ته د فاعل کېدلو د وجې نه رفع ورکوي. شپږم نمبر خبره د اسماء افعال به معنا فعل امر مصداقات. د دې نه مراد هغه اسماء دي چې د فعل امر په معنا وي، لکه رویده به معنا امهل، بلها به معنا دع، حیهل به معنا ایت، علیک به معنا الزم، دونک به معنا خذ، او هذا دا هم په معنا د خذ سره راځي. اوم نمبر خبره په باب سیوم کې ذکر کیږي د اسماء افعال به معنا فعل امر عمل. د دو څخه وروستو چې کوم اسم راځي هغه اسم ته دغه افعال د مفعول کېدلو د وجې نه نسب ورکوي. اتم نمبر خبره د اسم فاعل د عمل کولو لپاره 2 شرطونه. اول شرط اسم فاعل به په معنا د حال یا استقبال سره وي. دوهم نمبر شرط اسم فاعل به په شپږ شیانو کې په یو شي باندې اعتماد کړی وي. اول په مبتدا باندې به اعتماد کړی وي. د اعتماد مطلب دا دی چې اسم فاعل به د مبتدا لپاره خبر جوړیږي. دوهم په موصوف، دریم په موصول، څلورم په ذوالحال، پنځم په حمزه د استفهام یعنی اسم فاعل نه مخکې به حمزه د استفهام او شپږم په حرف نفي باندې. نهم نمبر خبره د اسم فاعل عمل. اسم فاعل دا د خپل فعل معلوم عمل کوي. لسم نمبر خبره فائده. په دې فائدې کې چې د اسم فاعل د عمل وضاحت کیږي. د فائدې خلاصه دا ده که اسم فاعل د فعل لازم نه جوړو نو څنګه چې فعل لازم فاعل ته رفع ورکوي او د مفعول به څخه علاوه نورو منصوباتو ته نسب ورکوي، دغه شان به اسم فاعل هم وي. او که د فعل متعدي نه جوړو نو بیا څنګه چې فعل متعدي فاعل ته رفع ورکوي ورسره مفعول به او باقی منصوباتو ته نسب ورکوي نو دغه شان اسم فاعل به هم وي، همدغه شان عمل به کوي. 11 نمبر خبره په باب سیوم کې ذکر کیږي د اسم مفعول د عمل کولو لپاره شرطونه. د اسم مفعول د عمل لپاره هم همغه 2 شرطونه دي کوم چې د اسم فاعل د عمل لپاره و. 12 نمبر خبره د اسم مفعول عمل. اسم مفعول د فعل مجهول عمل کوي یعنی مفعول به طرف او باقی منصوباتو ته نسب ورکوي. 14 نمبر خبره یو فائده به درته په باب سیوم کې ذکر شي. د فائدې خلاصه دا ده کوم عمل چې ضربه، اعطیه، اخبره او علمه کوي همغه عمل مضروب، معتن، معلوم او مخبر هم کوي. 14 نمبر خبر د صفت مشبه عمل. صفت مشبه د خپل فعل په شان عمل کوي. په باب سیوم کې 15 نمبر خبر ذکر کیږي د صفت مشبه د عمل لپاره شرط. د صفت مشبه د عمل کولو لپاره شرط دا دی چې د به په 5 شیانو کې په یو شي باندې اعتماد کړی وي. اول مبتدا باندې، دوهم موصوف باندې، دریم ذوالحال باندې، څلورم حمزه د استفهام باندې او پنځم حرف نفي باندې. په دې 5 کې به په یو باندې اعتماد کړی وي، هغې نه وروسته بیا د عمل کوي. 14 نمبر خبر یو فایده به درته ذکر کړي. د فایدې خلاصه دا ده کوم عمل چې حسنه فعل کوي همغه عمل د دې صفت مشبه هم کوي. حسنه فعل لازم دی نو دا فاعل ته رفع د مفعول به نه علاوه باقی منصوبات ته نسب ورکوي. همدغه عمل حسنون صفت مشبه هم کوي. په باب سیوم کې 19 نمبر خبر ذکر کیږي د اسم تبذیل د استعمال طریقې. اسم تبذیل په 3 طریقو سره استعمالیږي. اول په من سره، دوهم په الف لام سره، دریم په اضافت سره. 18 نمبر خبر د اسم تبذیل عمل. اسم تبذیل دا فاعل ته چې دی رفع ورکوي او فاعل په ده کې دننه خپل ضمیر وي. 19 نمبر خبره د مصدر د عمل شرط. د مصدر د عمل کولو لپاره شرط دا دی چې دا به مفعول مطلق نه وي. 20 نمبر خبر د مصدر عمل. مصدر د خپل فعل په شان عمل کوي. 21 نمبر خبر د اسم مضاف عمل. مضاف مضاف الیه ته جر ورکوي، زیر ورکوي. د 20 نمبر خبره د مضاف د عمل کولو طریقه.
په مضاف الیه باندې په حقیقت کې حرف جر داخل وي. 23 نمبر خبر د اسم تام عمل. اسم تام تمیز ته چې دی نسب ورکوي. په باب سیوم کې 24 نمبر خبره ذکر کیږي د اسم د تام کېدلو اسباب. اسم چې په کوم شیانو سره تام کیږي هغه به درته ذکر کیږي. اسم په 5 شیانو سره تام. اول تنوین سره، دوهم نون د تثنیې سره، دریم نون د جمع سره، څلورم مشابه نون د جمع سره، پنځم اضافت سره. نو په دې 5 شیانو سره چې د اسم تام کیږي. 25 نمبر خبره د اسم کنایه از عدد، تعداد او مستاقات. اسم کنایه از عدد دو دي، یو کم، دوهم کذا. 26 نمبر خبره د کم تقسیم. کم په 2 قسمه باندې دی. یو ته ویل کېږي کم استفهامي، دوهم ته ویل کېږي کم خبري. 29 نمبر خبره د اسم کنایه از عدد عمل. کم استفهامي او کذا دا دواړه خپل تمیز ته نسب ورکوي، او کم خبری دا چې د خپل تمیز ته جر ورکوي، زیر ورکوي. په باب سیوم کې 28 نمبر خبر ذکر کیږي د عامل معنوي تقسیم. عامل معنوي په 2 قسمه دی. یو ته ویل کیږي ابتدا، دوهم ته ویل کیږي کله چې فعل مضارع د حروف ناصبه او جازمه څخه خالی وي. 29 نمبر خبره په باب سیوم کې ذکر کیږي د ابتدا بیان او وضاحت. اخرنۍ خبره او 30 نمبر خبره په باب سیوم کې ذکر کیږي د عامل معنوي د دوهم قسم وضاحت. نو دا وا د نحو میر د کتاب د دوهم جز د دوهمې حصې تفصیلا خلاصه. چې د نحو میر د کتاب په دوهم جز او په دوهمې حصې کې ټول په ټوله یو 80 خبرې ذکر دي. د یو 80 خبرو بیان دی. په دې یو 80 خبرو کې په اولنی باب کې چې دی 11 خبرې ذکر وي، په دوهم باب کې 40 خبرې او په دریم باب کې 10 خبرې ذکر وي. بسم الله الرحمن الرحیم. پنن درس او لیکچر کې به مونږ د نحو میر د کتاب د دریم جز تفصیلا خلاصه ذکر کړو ان شاء الله الرحمن. د نحو میر د کتاب دریم جز خاتمه ده او په دې خاتمه کې ټولې 42 خبرې ذکر دي. د دې 42 خبرو څخه اولنۍ خبره ده د خاتمه اجمالا خلاصه. د خاتمه اجمالا خلاصه ده چې د نحو میر کتاب په خاتمه کې داسې فواید کثیره ذکر دي چې د هغو پیژندل لازم او ضروری دي. او په دې خاتمه د نحو میر کې ټول په ټوله 3 فصلونه ذکر دي. دا اول نمبر خبره د خاتمه اجمالا خلاصه وه. اوس راځئ د خاتمه د اولنی فصل خلاصه ذکر کو. د خاتمه په اولنی فصل کې ټول په ټوله 19 خبرې ذکر دي. د دې 19 خبرو څخه اولنی خبره ده د فصل اول تعین. یعنی چې په اول فصل د خاتمه کې کوم یو څیز بیانیږي د هغې تعین. د خاتمه په اول فصل کې توابع ذکر دي. بیان د توابع دی. دا اول نمبر خبره د فصل اول تعین. په فصل اول کې دوهم نمبر خبره ذکر کیږي د تابع تعریف. ګورئ توابع جمع د تابع ده. تابع هغه اسم دی چې د یو اسم څخه وروسته واقع وي او کوم اعراب چې په مخکینی اسم باندې راغلی وي همغه اعراب په د باندې هم وي او په دواړو اسمونو باندې د اعراب وجه هم یوه وي. دریم نمبر خبره د تابع څخه د مخکینی لفظ نوم. د تابع څخه چې کوم مخکینی لفظ وي هغه ته متبوع ویل کیږي.
په فصل اول د خاتمه کې 4 نمبر خبره ذکر کیږي د تابع حکم. کوم اعراب چې د مطبوع وي همغه اعراب د تابع هم وي. د خاتمه په اول فصل کې 5 نمبر خبره ذکر کیږي د تابع تعداد او اقسام. تابع دا په 5 قسمه ده. اول صفت، دوهم تاکید، دریم بدل، څلورم معطوف یا عطف بحرف، 5م عطف بیان. د خاتمه په اول فصل کې 6 نمبر خبره ذکر کیږي د صفت تعریف. صفت هغه تابع ده چې په داسې یوې معنا باندې دلالت کوي چې هغه معنا د په مطبوع کې موجوده وي او یا په داسې یوې معنا باندې دلالت کوي چې هغه معنا د مطبوع په متعلق کې موجوده وي. د خاتمه په اول فصل کې 9 نمبر خبره ذکر کیږي د صفت احکام. دا خبره په یاد لرئ چې صفت په 2 قسمه ده. اول صفت بحاله، دوهم صفت بحال متعلقه. د صفت بحاله حکم، د صفت بحاله حکم دا دی چې صفت بحاله با د خپل مطبوع سره په لس شیانو کې موافق وي. اول تعریف، دوهم تنکیر، دریم تذکیر، څلورم تانیث، 5م واحد، 6م تثنیه، 9م جمع، 8م رفع، 9م نصب او 10م جر. خو په دې لسو کې به په یو وخت کې 4 موجود وي. تعریف تنکیر کی به یو موجود وي، تذکیر تانیث کی به یو موجود وي، واحد تثنیه او جمع کی به یو موجود وي، دارنګ رفع نصب او جر کی به یو موجود وي. او د صفت بحال متعلقه حکم دا دی چې صفت بحال متعلقه د خپل مطبوع سره په 5 شیانو کې موافق وي. اول تعریف، دوهم تنکیر، دریم رفع، څلورم نصب، 5م جر. خود په دې 5 کې به په یو وخت کې 2 موجود وي. په هغې 2 کې به یا تعریف تنکیر موجود وي، په دې 2 کې به یو موجود وي، یا به رفع نصب جر په دې 3 کې یو موجود وي. نو یو به د تعریف او تنکیر څخه موجود وي، یو به د رفع نصب او جر څخه موجود وي. د خاتمه په اول فصل کې 8 نمبر خبره ذکر کیږي یو قاعده. د قاعده خلاصه دا کله چې موصوف نکره وي نو په دې وخت کې بیا د دې موصوف صفت جمله خبریه هم راتللی شي او په دې کې به بیا یو عاید وي چې هغه به د موصوف ته راجع وي. په دې جمله کې به یو عاید وي او دغه عاید به څه ته راجع وي؟ موصوف ته راجع وي. د خاتمه په اولنی فصل کې 9 نمبر خبره ذکر کیږي د تاکید تعریف. تاکید دا هغه تابع دی چې هغه د خپل مطبوع حال مضبوط کړي په نسبت کې او یا په شمول کې، د دې لپاره چې سامع ته څه شک پیدا نشي. د خاتمه په اول فصل کې 10 نمبر خبره ذکر کیږي د تاکید تقسیم. تاکید په 2 قسمه ده. یو ته ویل کیږي تاکید لفظي، دوهم ته ویل کیږي تاکید معنوي. د خاتمه په اولنی فصل کې 11 نمبر خبره ذکر کیږي د هر یو وضاحت، د تاکید لفظي او د تاکید معنوي، د هر یو وضاحت. تاکید لفظي په تکرار د لفظ سره وي او تاکید معنوي دا په 8 الفاظو سره راځي. د خاتمه په اولنی فصل کې 12 نمبر خبره ذکر کیږي د بدل تعریف. بدل هغه تابع دی چې د نسبت څخه په خپل مقصود وي، مطبوع مقصود نه وي. 13 نمبر خبره ذکر کیږي په اولنی فصل د خاتمه کې د بدل تقسیم. بدل په 4 قسمه دی. اول بدل الکل، دوهم بدل الاشتمال، دریم بدل الغلط، څلورم بدل البعض. 14 نمبر خبره د خاتمه په اولنی فصل کې ذکر کیږي د هر یو وضاحت، د دې 4 واړو کې د هر یو وضاحت. اول بدل الکل. بدل الکل د هغه بدل ته وایي چې د تابع او مطبوع مصداق یو وي. دوهم بدل البعض د هغه تابع دی چې د خپل مطبوع یو جز وي. بدل الاشتمال هغه تابع دی چې
داسې یو څیز باندې دلالت کوي چې د هغه مطبوع سره تعلق وي. څلورم بدل الغلط. بدل الغلط هغه تابع دی چې د داسې یو لفظ نه وروسته ذکر وي چې هغه د غلطۍ یا سبقت لسانۍ د وجې نه ویلی شوی وي. د خاتمې په اولني فصل کې 15 نمبر خبره ذکر کیږي د عطف به حرف تعریف یا د معطوف تعریف. عطف به حرف هغه تابع دی چې د حرف عطف څخه وروسته ذکر وي او کوم نسبت چې مطبوع طرف ته وي هغه نسبت تابع طرف ته هم وي. د خاتمې په اولني فصل کې 14 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف عاطفه تعداد. حروف عاطفه لستی. 19 نمبر خبره د خاتمې په اولني فصل کې ذکر کیږي د عطف به حرف دویم نوم. دیتا عطف نسق هم وایي. د عطف به حرف ته دوهم نوم څه ماخلي؟ عطف نسق. 18 نمبر خبره د خاتمې په اولني فصل کې ذکر کیږي د عطف بیان تعریف. عطف بیان هغه تابع دی چې د خپل مطبوع وضاحت کوي خو صفت نه وي. د خاتمې په اولني فصل کې 19 نمبر خبره او آخرنۍ خبره ذکر کیږي یوه قاعده. د قاعدې خلاصه دا ده کله چې نوم او کنیت جمع شي نو په دې دواړو کې چې کوم یو مشهور و هغه به عطف بیان. نو د نحو امیر د کتاب په دریم جز کې چې خاتمه ده تر دې ځي پورې ټول په ټوله 20 خبرې ذکر شولې. راځئ اوس د نحو امیر د کتاب د دریم جز چې خاتمه ده د هغې د دویم فصل خلاصه ذکر کوو او وایو. نو د خاتمې په دویم فصل کې ټول په ټوله 4 خبرې ذکر دي. د دې 4 خبرو څخه اولنۍ خبره ده چې په دې دویم فصل کې څه ذکر کیږي د هغې تعین به وکړي درته. نو په دې دویم فصل د خاتمې کې د منصرف او غیر منصرف بیان دی. دا اول نمبر خبره شوه چې په دې دویم فصل کې چې څه ذکر کیږي د هغې تعین به درته وکړي. دا اول نمبر خبره ده. دوهم نمبر خبره په دویم فصل د خاتمې کې ذکر کیږي د منصرف تعریف. منصرف هغه اسم دی چې په هغه کې د منصرف هیڅ یو سبب موجود نه وي. دریم نمبر خبره په دویم فصل د خاتمې کې ذکر کیږي د غیر منصرف تعریف. غیر منصرف هغه اسم دی چې په هغه کې د منصرف 2 اسباب موجود وي. څلورم نمبر خبره او آخرنۍ خبره په دویم فصل د خاتمې کې ذکر کیږي د منصرف د اسباب و تعداد او مصداقات چې د منصرف څو اسباب دي او کم کم دي. نو د منصرف 9 اسباب دي. اول عدل، دوهم وصف، دریم تانیث، څلورم عجمه، پنځم جمع، شپږم ترکیب، اووم معرفه، اتم وزن فعل او نهم الف او نون زائده تان. داوا د نحو امیر د کتاب د دریم جز چې خاتمه ده د هغې د دویم فصل خلاصه چې د نحو امیر د کتاب د دریم جز چې خاتمه ده د هغې په دویم فصل کې دا 4 خبرې ذکر دي. نو 20 خبرې مخکې ذکر شوي وي او 4 خبرې دا دي. نو 20 او 4 دا ټول په ټوله څو خبرې شولې؟ 40 خبرې شولې. یوه خبره اول ذکر شوي وه چې هغه د خاتمې اجمالا خلاصه وه. بیا پسې چې د 19 خبرې په اولنی فصل د خاتمې کې ذکر شولې. بیا پسې په دویم فصل د خاتمې کې څو خبرې موږ وویلې؟ 4. نو 1 او 19 شل او 4 40. اوس راځئ د نحو امیر د کتاب د دریم جز چې خاتمه ده د هغې دریم فصل وایو. د دریم فصل خلاصه ذکر کوو. نو د خاتمې
په دریم فصل کې ټولې 18 خبرې ذکر کیږي. نو 40 خبرې مخکینی وي او 18 خبرې دا دي. 40 او 18 دا ټول په ټوله څو خبرې جوړیږي؟ 42 خبرې ذکر کیږي. نو په خاتمه کې ټول په ټوله دغه 42 خبرې څه دي؟ ذکر دي. نو راځئ د دقې دریم فصل خلاصه ذکر کوو چې په دې کې 18 خبرې ذکر دي. د هغې 18 خبرو څخه اولنۍ خبره ده په دې دریم فصل کې چې کوم یو څیز ذکر کیږي د هغې تعیین به درته وکړي. نو د خاتمې په دریم فصل کې د حروف غیر عامله بیان کیږي. دا اول نمبر خبره. او دویم نمبر خبره د خاتمې په دریم فصل کې ذکر کیږي د حروف غیر عامله تقسیم. حروف غیر عامله دا په 14 قسمه باندې دي. د خاتمې په دریم فصل کې دریم نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله د اولنی قسم تعداد او مصداقات. د حروف غیر عامله اولنی قسم هغه د حروف تنبیه. حروف تنبیه دا درې دي. اول الا، دوم اما، دریم ها. څلورم نمبر خبره د خاتمې په دریم فصل کې ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د دوهم قسم تعداد او مصداقات. د حروف غیر عامله او دوهم قسم حروف ایجاب دي او حروف ایجاب دا شپږ دي. اول نعم، دوهم بلا، دریم اجل، څلورم ای او پنځم جیر، شپږم ان. پنځم نمبر خبره د خاتمې په دریم فصل کې ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د دریم قسم تعداد او مصداقات. د حروف غیر عامله او دریم قسم د حروف تفسیر او دا 2 حروف دي. اول ای، دوهم ان. د خاتمې په دریم فصل کې شپږم نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د څلورم قسم تعداد او مصداقات. نو د حروف غیر عامله او څلورم قسم د حروف مصدریه او دا حروف مصدریه 3 دي. ما، ان او ان. اوم نمبر خبره د خاتمې په دریم فصل کې ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د پنځم قسم تعداد او مصداقات. نو د حروف غیر عامله او پنځم قسم د حروف تحزیز او حروف تحزیز دا 4 دي. الله، هلا، لولا او لوما. د خاتمې په دریم فصل کې 8 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د شپږم قسم تعداد او مصداقات. نو د حروف غیر عامله او شپږم قسم د حروف توقع او حرف توقع دا صرف او صرف یو دی او هغه د قد. د خاتمې په دریم فصل کې 9 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د اوم قسم چې حروف استفهام دي د دې تعداد او مصداقات به درته ذکر کی. نو حروف استفهام دا 3 دي. ما، حمزه او حل. د خاتمې په دریم فصل کې 10 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د 8 قسم تعداد او مصداقات. نو د حروف غیر عامله او 8 قسم د حروف ردع او حروف ردع دا صرف او صرف چې دی دا یو دی او هغه دی کله. د خاتمې په دریم فصل کې 11 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د 9 قسم چې تنوین دی د هغې تعداد او مصداقات به درته ذکر کی. نو تنوین دا په 5 قسمه دی. یو تنوین تمکن، دوهم تنوین تنکیر، دریم تنوین عوض، څلورم تنوین مقابله، پنځم تنوین ترنم. د خاتمې په دریم فصل کې 12 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د 10 قسم جنون تاکید دی د هغې تعداد او مصداقات. نو دا نون تاکید چې دی دا د فعل مضارع په آخر کې راځي او دا نون تاکید دا په 2 قسمه دی. یو ته ویل کیږي نون تاکید ثقیله، دوهم ته ویل کیږي نون تاکید خفیفه. د خاتمې په دریم فصل کې 14 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د 11 قسم چې حروف زیادت دي د هغې تعداد او مصداقات. نو حروف زیادت دا 8 دي. ان، ان، ما، لا، من، کاف، با او لا. د خاتمې په دریم فصل کې 14 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د 12 قسم چې حروف شرط دي د دې تعداد او مصداقات به درته ذکر کیږي خو سره د وضاحت نه. حروف شرط دا 2 دي. یو اما، دوهم لوما. اما دا د ما قبل د اجمال تفسیر لپاره راځي او لو دا راځي لپاره د انتفاع د ثانی د وجه د انتفاع د اول نه.
د خاتمه په دریم فصل کې 15 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله د 14 قسم چې لولا د هغه وضاحت. لولا دا راځي لپاره د انتفاع د ثانی د وجه د وجود د اولنا. د خاتمه په دریم فصل کې 14 نمبر خبره ذکر کیږي د حروف غیر عامله د 14 قسم چې لام مفتوحه ده د هغه بیان او وضاحت بدرته وکي. لام مفتوحه دا د تاکید لپاره راځي. 19 نمبر خبره د خاتمه په دریم فصل کې ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د 15 قسم چې ماده د هغه بیان. نو د لفظ معنی مراد هغه ماده چې هغه په معنا د ماده مسله وي. 18 نمبر خبره او اخرنۍ خبره د خاتمه په دریم فصل کې ذکر کیږي د حروف غیر عامله او د 14 قسم چې حروف عطف دي د هغه تعداد او مصداقات. حروف عطف دالستی واو فا ثم حتى اما او ام لا بل او لكن. نو داوا د نحو امیر د کتاب د دریم جز چې خاتمه ده د هغه تفصیلا خلاصه. نو د نحو امیر د کتاب په دې دریم جز کې چې خاتمه ده په دې کې ټول په ټوله 42 خبرې ذکر دي. په هغه 42 خبرو کې اوله خبره چې ده هغه د خاتمه اجمالا خلاصه وه. پسې چې دی بیا 19 خبرې دا د خاتمه په اولنی فصل کې ذکر شولې او بیا پسې د خاتمه په دویم فصل کې چې دی 4 خبرې ذکر شولې. نو یو او 19 دا 20 شوې خبرې شوې او بیا 20 او 4 خبرې چې په دا 4 خبرې په دویم فصل د خاتمه کې ذکر وي دا شولې 40. بیا د خاتمه په دریم فصل کې منګه ټول په ټوله خبرې ویلې 18. نو 18 او 40 دا ټول خبرې شولې 42. نو په خاتمه کې ټول په ټوله دقه 42 خبرې ذکر دي.